بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې ډول چې کومه یا سافټویر او پروګرام په وسوي نو په لپاره تاسو په ECG باندې یو کوم څه لیکچر راکړه ECG یا هم د پروګرام او نن په لپاره موږ تاسو کوشش کوو ګورې دي دوهم چې پر موږ تاسو شروع کړو د دوهم چې پر کې سره راو باندې د کتاب صحیح دوهم چې پر سره راو باندې نو نن په لپاره په څه خبرې کوو the rhythms of the heart. There's a lot of rhythms by the heart. As far as the heart block, right bundle branch block, left bundle branch block, total block, first degree, second degree, two vision. Then practical and finish. No, none of the help which is showing you that the rhythms of the heart. There's a lot of rhythms by the heart. په دغه څلورمه برخه کې د ECG یا د intimate ECG ویل ډاکټر صاحبان موږ شوی د intrinsic rhythmicity of the heart, abnormal rhythms, the bradycardia یا د slow rhythms, arterial skip, nodular یا junctional skip, ventricular skip, extrasystole, the tachycardia, the fast rhythms, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, how to distinguish between ventricular tachycardia and supraventricular tachycardia with the bundle branch block. See? وروسته بیا د اخره fibrillation, arterial fibrillation, ventricular fibrillation, Wolff Parkinson White syndrome and WPW syndrome. See? The origin of the tachycardia, what to do, and the identification of the rhythm anomalies. See? نو دا به زموږ تاسې معلومه وي نن به یې د خیر په تاثیر خطر رسولو صحیح دا ما قرار وایي د خلاصونې لپاره صحیح نن به د خیر په څه شي وایي درس ریګولیشن او دا یو څه بیا هم لري د دې سره ایزیمیډ ECG حتمن ګورئ دا درس سره ایزیمیډ ECG حتمن ګورئ صحیح ده چې نه چې څنګه اندر ګورئ او بس خلاص په دې باندې محترمو ډاکټر صاحبانو موږ تاسو تر اوسه پورې په دې باندې خبرې کولې چې د زړه سپیکر څه معنا د زړه کانټراکشن څه معنا ډیپولرایزیشن څه معنا ریپولرایزیشن څه معنا آرټریل ډیپولرایزیشن ventricular depolarization او همدارنګه problems in the gateway of depolarization یا conductive system په دې باندې بیا تر اوسه پورې باندې وشاره خو که ستاسې په یاد وي یا تاسې چې موږ تاسې په اول کې را شروع کوله ما تاسې ته درته وویل چې هارټ ریدم څه معنا نارمل ریدم څه معنا ابنارمل ریدم څه معنا یاد مې ډاکټر صاحبانو یا نارمل هارټ بیټ څه معنا ابنارمل هارټ بیټ څه معنا یاد ما دې ورته تاسې ته ویلي وو ما تاسې ته ویلي وو که چېرته موږ تاسې په ECG سټریپ باندې راپاسه داسې ورو ګراف چې د یو پیریو کیوریس کمپلیکس او پیریو ټوله ښه معلومېږي او د کیوریس کمپلیکس ته مونځ وایي فیصله هم ښه نارمل وي نو دې ته بیا موږ څه ویلي وو ساینس ریدم ویلي بیا نو دي ساینس ریدمس یعنې مطلب یې دا و چې هره پیریو د کیوریس کمپلیکس په واسطه ترتیبېږي نارمل پیار انډر وان او همدارنګه پیریو هم نارمل کیوریس کمپلیکس یې هم ویټ نه و نارمل و او په خپل پوزیشن باندې دغه ته موږ ساینس ریدمس ویلي وو نه ساینس ریدمس په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا یو معلوم حقیقت دی چې زړه الله جل جلاله داسې جوړ کړی ده چې زړه په سمه کې وګورئ ډاکټر صاحبانو که موږ تاسې زړه وګورو بېرته صحیح ده وسیلو ایوینو منډه ناپلیس bundle of which left bundle, right bundle of which fiber. See? So here the answer. So मतलब دا ډاکټر صاحبانو ته د زړه جوړښت راځي د سره فزیولوژي له نظره زړه عموما د هغه ځای ډېر تابعدار ده چېرته چې رش ډېر ده چېرته چې اکټیویټي ډېره وي چېرته چې زیاته د ډیپولرایزیشن اکټیویټي د ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن او اکشن پوتنشل فزیولوژي څخه موږ تاسې پېژنو نه خو چېرته چې ډېر زیات ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن کېږي ټول زړه د یوه تابعدار ده ګرده ده زړه د چا په اصطلاح یوه ساحې ته مات ده او هغه ساحه چېرته ده چې ټول ښه په
سیمور کې راوړل نه په دغه ساعت کې سیمور څه شی دی څه شی نه دا هغه ځانګړي کارډیاک مایوسایډ چې د ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن د ریډیوسیټي یا دوامداره تولید وړتیا او همدارنګه بالاخره په دغه ځانګړي جذبې باندې راخپرېږي بس خو دا یوه خبره په یاد لرئ صحیح سره له دې چې ټول زړه د ایسینوډ ته پوره فرمانبرداره ده خو د دې مطلب دا نه شو چې نور زړه له ایسینوډ څخه بغیر د کنټراکشن د جوړېدلو یا د امپلس د جوړېدلو یا د ډیپولرایزیشن د جوړېدلو وړتیا نه لري د دې نور صحیح هم لري سم خلاصو دا یو معلوم حقیقت ده چې د زړه نارمل کنټرول د چا په لاس کې ده ایسینوډ خو که چېرته ایسینوډ مریض سي نور زړه هم کولی شي چې په نورو ځایونو کې ځینې عضلاتي تارونه سره یو ځای شي او شي پکې یو محراب فوکس جوړ کړي او هغه فوکس سره اکټیویټي په غاړه واخلي صحیح په نورو ځایونو کې هم دا یوه ښه خبره ده غلط خبره ده دې ته چې وایي دا څه وایي کمپنسیشن معاوضه دا یوه معاوضه ده یعنې زړه په اسانه سره ماتې نه مني زړه په اسانه سره نه درېږي کارډیک ارست په اسانه سره نه رامنځته کېږي صحیح ځکه په زړه کې ډېر مختلف فینومنونه ایجاد شوي دي زړه ته په دې خاطر فیزیولوژیکل سنسیشن وایي خو دا یو معلوم حقیقت ده ډاکټر صاحبانو دغه کنټراکشن که له هرې ساحې څخه راشروع شو دا نور زړه مجبوره ده چې هغوی ته شی وایي وبې نور هم کنټراکشن سره کوي ځکه چې هغه فیزیولوژیکل سنسیشن په خاطر باندې ویلو چې دا ډیپولرایزیشن د وینو حجرې څخه بل ته خپرېږي نو یو وخت کله چې سنسیټایز شوه بله هم ورته ځان سره څه کوي سټیمولیټ کوي ما خبرې سره خلاصېږي نو که چېرته دغه ډیپولرایزیشن په ایسینوډ کې شروع شو پوښتنه شوه دې ته موږ ساینو آرټ ریدمز ویلي اصلي ساینو آرټ ریدم ده خو ساینس ریدم باندې چې ویل کېږي نه ساینس ریدم ورته ویلي خو که چېرته دا کار ونه شو نو بیا مطلب دا نه ده چې زموږ ته زړه دې څه درېږي موجود وي زموږ زړه په بل ځای کې دا کار شروع کړي په بل ځای کې دا پیغامونه جوړېږي زړه ته تر ساعت لپاره صحیح چې هغه نو بیا په دې پورې اړه لري چې په کومه ساحه کې جوړ زړه تاسو وروسته درته وایم تقریبا زموږ په زړه کې درې ساحې دي چې هلته ډېر زیات امکان لري چې فوکس یا محراق جوړ شي او یا هم د زړه د تقلصاتو لپاره ځانګړی مرکز ایجاد شي په مختلفو ځایونو کې صحیح او ساینس ریدم څه موږ تاسې پېژنو ساینس ریدم څه راته وایي چې ECG کې موږ تاسې یو داسې کارډیک کمپلیکس یا یو کارډیک سایکل تاسې پېژنئ چې PU کې ارس کمپلیکس او TU کې روښانه وي دې ته موږ ساینس ریدم وایي او د دوو کې ارس کمپلیکس په منځ کې فاصله یې هم نارمل یو شان خلاص صحیح دا ضرور ده چې نږدې وي سره لږ په مصرف یو شان ریګولر وي ایریګولر نه وي بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو تاسې په فیزیالوژي کې دغه پتالوژي کې او یا هم په کارډیالوژي کې داخله د زړه کې او په ځینې نور مضامینو کې به تاسې یا فارماکالوژي کې د اریتمیا کلمه هم اورېدلې وي نه اریتمیا What do you mean by arrhythmia? You see? د زړه سره کمبینس دي صحیح وایه خو زه دې پوه نه کړم کوم ډېر کامیابه یې په دې کې چې ما کنفیوز کړې ډېر عادي abnormal contraction of course خبره ده abnormal abnormal contraction ته شی وایي میاګانې وایي abnormal sound ته شی وایي مرمر نو abnormal contraction ته زړه شی وایي زړه نارمل contraction نه لري غیر نارمل contraction موږ په دې څه مطلب چې چیرته دوه څه abnormal contraction ته شی وایي دا څه مانو میاګانې وایي صحیح نو د خیر موږ تاسو وروسته ورباندې خبرې وکړو نو نه دا معلومه خبره ده چې که چېرته پیغامونه په ایسینوډ کې جوړ نه شي په آرټریم کې جوړ شي په جنکشن کې جوړ شي یا په وینټریکلز کې جوړ شي هغه تقلصات د ستاسو په نظر سره نارمل دي که غیر نارمل غیر نارمل هغه به چېرې رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو اریتمیاګانې به رامنځته دا چې څه رقم اریتمیاګانې دي اریتمیا زموږ تاسو په زړه کې ممکن په دوه کې ویل شو ډاکټر صاحبانو چې د برېډیکارډیاس ان د ټیکیکارډیاس دا به د خیره ویل شو دا یو ځان ته
چې ولې رامنځته کېږي او په ECG کې موږ تاسې سره کمپیوټر شو صحیح ده خو مخکې له دې چې په هغه باندې ولاړ شو ډاکټر صاحبانو یو څو نقطې بیا په یاد لرئ صحیح اقلا د نن درس ته پای باید موږ په یاد لرئ هغه اول دا سره ډاکټر صاحبانو چې آرټریل کنټراکشن چې ده ډاکټر صاحبانو په ECG کې موږ تاسې سره کوم معلوموو په پیریو باندې معلوموو ډېر ښه ventricular contraction په څه معلوموو QRS کمپلیکس باندې معلوموو او آرټریل کنټراکشن ډاکټر صاحبانو چې په هر وخت کې ventricular contraction یعنی arterial contraction په تعقیب سره ventricular contraction واقع شوی ده موږ یې څنګه معلوموو پیریو QRS کمپلیکس تعقیب کړی یو نارمل PR انټروال صحیح دا خبره بیا لرئ ښه په صورت دا یو څه خبرې وې چې تاسو باید تل په یاد وي او په نن درس کې باید په یاد وي صحیح دلته یو څو ما اوریدل کړي دي یا په کتاب کې لیکل شوي دي د key to rhythms anomalies یا په بل عبارت تاسې ECG مخته پرته ده تاسې غواړئ چې د ECG سره کم کړئ ترجمه یې کوي په اصطلاح او یا یې هم مطالعه کوي صحیح ده یا یې راپور کوي ECG سره کم کړئ تاسې هم تشریح کوئ ECG څه تشریح کوي یو څو کلیدي نقطې باید ستاسو یاد واخلئ اول خبر دا ده ډاکټر صاحبانو چې په ټولو لومړی ته په ECG کې په څه شي ګرځي پیریو کې ګرځي او پیریو په دا 12 سپیډونو کې په هر یو کې کتلای شو په تر ټولو ښه مام وی وای صحیح بله خبره دا ده خو ډاکټر صاحبانو چې د پیریو او د QRS کمپلیکس په منځ کې ریلیشنشپ معلوموي صحیح چې دا پیریو خپل سره یعنې زړه بلاک ته که نه ده او که په هر پیریو پسې پروسه مستقیما QRS کمپلیکس راغلی ده صحیح دې شي په متوجه ډاکټر صاحبان او نه یوازې دا چې دا معلوموي ډاکټر صاحبانو بلکې باید په ECG کې ورته متوجه چې QRS کمپلیکس وجود لري او که یا او که چېرته لري ویل ده که نه ده یوه خبره تل په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو چې دا ډېر ارزښت تقریبا $900 د یوه خبره ارزښت هغه دا ده چې QRS کمپلیکس که نه ورته به پوهېږي چې دا څه دي ډاکټر صاحبانو نه QRS کمپلیکس که کوچنی و ته پوهېږي چې ریدمز له پار سره روان دي د ډرم څخه هغه که جنکشنل دي او که هغه ارټریل دي او که ساینس دي صحیح خو له پار سره روان دي په ټولو وختونو کې QRS کمپلیکس سره کومې ډاکټر صاحبانو ډېرو او که ویډیو ته ورباندې پوه شئ چې حتما مشکل په څه کې ده د کنټراکشن د کوم ځای څخه شروع شوی ده د ویژنګل څخه برود او نه یوازې دا چې QRS کمپلیکس ته لازم متوجه شئ په QRS کمپلیکس په تعقیب سره څه دي ډاکټر صاحبانو پیریو نو دا QRS کمپلیکس برود څه معنا برود یا پراخ یعنی غیر نارمل QRS کمپلیکس او غیر نارمل QRS کمپلیکس په سر کې سره نه څه دي ډاکټر صاحبانو غیر نارمل ټیکي باید ولري ځکه ډیپولرایزیشن چې غیر نارمل شو نو ریپولرایزیشن حتما غیر نارمل وي صحیح شاباس ډاکټر صاحبانو دا ضرور خبره نه ده چې هر وخت کې تاسې یوازې او یوازې په ریدم سټریپ باندې پسې وګرځېږئ ما تاسې ویلي ریدم سټریپ هغه ECG هغه لیټ هغه ته وایي ګراف ته چې په پای کې مثلا 100% د هغه یو لیټ ورباندې رسم شوی وي نو تاسې په ریدم سټریپ باندې اکتفا نه کوئ ښه خبره دا ده چې د ECG 12 سره لیډو ته وګورئ هر یو ځان ته ځان وګورئ او یو ملي پیدا کړئ مثلا که په یوشي باندې شکل کې لیفټ بندل برانچ بلاک وي که رایټ بندل برانچ بلاک وي که کمپلیټ بلاک وي مثلا 2 to 1 بلاک وي 3 to 1 بلاک وي 4 to 1 نه او یا مثلا فرست ډیګري سیکنډ ډیګري بلاک د هر شي څخه کومې کوشش کوم چې په 12 لیډو ایکسترا سیستول وي سکیپ د دوی ریدمز وي دا ټول کې وایي صحیح مخکې له دې ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې په درس باندې شروع وکړو د انټرنسیک ریدمسټي اف د هارټ باندې یو کوچنی نظر یې ور بیا ما تاسې ویلي ډاکټر صاحبانو چې د زړه ډیپولرایزیشن هر وخت کې د ECG نوډ سره که چېرته ډاکټر صاحبانو ECG نوډ لګي کوله که چېرته ECG نوډ کې یو بل مشکل و نو بیا زړه ټول ورته صبر نه کوي د زړه هره برخه یو امکان لري چې د ځان لپاره شی وکړي پیغامونه هره برخه کې کېدای شي دا ډیپولرایزیشن ډاکټر صاحبانو اکثره وخت کېدای شي چې مثلا ګورئ دلته دوامداره پسې پیغامونه جوړېږي پسې که دلته جوړ نه شو دغه مثلا ورته صبر کوي او اخر کې صبر کاسه نه سپوره کېږي چې مثلا او یا هم صبر کاسه یې کېږي نو بیا دا شي کېږي ډیپولرایزیشن بل ساعت کېدای شي دلته جوړ کېدای شي دلته شي
یا هم کېدای شي ډاکټر صاحبانو چې هلته به څه شروع نه شي په کومه سطحه کې شروع شي انجکشن یا ایونوډ کې شروع شي کېدای شي حالت هم شروع نه شي کېدای شي ډاکټر صاحبانو په کوم ځای کې شروع شي په وینټریکلز کې شروع شي دا ولې دا کمپنسیشن معنا ده ایسینوډ چې پیغام وځنډېدل صحیح چې وځنډېدل نو زړه کوشش کوي چې مشکل واقع نه شي زموږ تاسې کومه د دې لپاره یو پریماچور هارت بیټ واقع کېږي صحیح په خلاف د یو شی که زه یو ښه مثال درته درکړم تاسې فرض کړئ چې دا موږ تاسې ټول لګیو یو باند د میوزیشن یو هغه میوزیشن والا تاسې بل یو نفر فرض کړئ زه هغه دغه یم هغه استاد یم مطلب څه چې داسې دی ټول یو ته ګوري نه هغه چې داسې سپین دی دا استاد اخر بل نه وبسته کړی اوس هغه ته بیرته صحیح شو لا اول نه وتلی و خیر ان شاء الله ما غږ به پکې راغلی وي خو خراب به وي خیر له سره مې دا ټولې خبرې ولاکه په وس پوره نو سر مو خلاص سو دا فرض کړئ دغه دا ټول د دې تابعدار دي هغه هر شی چې ورسره د مثلا هغه وایي یو وخت کې مثلا میوزیشن دغه سټیک کې دغسې نیسي ټول یې غوته ګوري چې اوس څه شي وکړو او په دغه وخت کې مثلا د ډول والا یې غوته صبر نشي کولی یو ډب ورکوي صحیح ده نو خوندې ونه کړو یعنې غیر مستقیم یو اواز راپورته سو یا مثلا د رباب والا کوشش کوي چې خپل زه تا ته ولاړ یم همدغسې په زړه کې هم کېږي ډاکټر صاحبانو له دې ځای څخه مثلا ایسینوډ پیغام ورنه کو چې د پیغام یې ورنه کو نو نور اټریمونه ورته صبر نه کوي هغه څه کوي تقلص شروع کوي په یوه بله ساحه کې شروع کېږي دا کیسه که ورې شروع نه سي په ایوینوډ کې دا کیسه شروع کېږي یا جنکشن کې شروع کېږي که دلته شروع نه سي په کوم ځای کې شروع کېږي ډاکټر صاحبانو انټریکل کې او یو تقلص واقع کېږي دا ښه خبره ده که غلطه خبره ښه خبره ده ځکه کمپنسیشن کېږي وینه پم کېږي نه یو تقلص کېږي سر مو خلاص سو او زموږ تاسې په دغه ننني درس کې به زموږ تاسې زیات تاکید هم په همدې وي چې مثلا همدغه څه معنا اکټاپیک هارت بیټ څه معنا یا پریماچور هارت بیټ څه معنا ایکسټرا سیسټول څه معنا په دغو شیانو کې به موږ تاسې ډېرې خبرې کوو او په ECG کې موږ تاسې څنګه معلومولی سو او دا ښه خبره ده که غلطه خبره ده ولې واقع کېږي صحیح دا یو خبره هم په یاد لري ډاکټر صاحبانو زړه صحیح ده چې د خپل ځان دپاره خپله په ایسینوډ کې تقریبا 2 بیټ پر منټ الکتریکل اکټیویټي واقع کېږي نه 2 واري خو دا هم یو معلوم حقیقت ده ډاکټر صاحبانو چې زموږ تاسې د نرف سیسټم په خاص توګه سره ویګس یعنې دواړه په دې باندې هم سمپټیټیک او هم پاراسمپټیټیک تاثیرات شته صحیح په دې باندې هم سمپټیټیک هم پاراسمپټیټیک سمپټیټیک اکټیویشن سره دا سره کم کېږي زیاتېږي او په پاراسمپټیټیک سره کم کېږي کمیږي یا په بل عبارت په سمپټیټیک اکټیویشن سره ټیکی کارډیا رامنځته کېږي او په پاراسمپټیټیک اکټیویشن سره بریډي کارډیا رامنځته کېږي صحیح دا چې څنګه هغه میکانیزم به تاسې په فزیولوژي کې ویلی وي خو یو بل خبر هم په یاد لري ډاکټر صاحبانو په ځینې وخت په ځینې انسانانو په خاص توګه سره په ځوانانو کې دا د زړه ضربان مستقیما متاثره کېږي په ریسپیریشن باندې ډو یو نو ریسپیریشن تنفس صحیح ده داسې چې ډاکټر صاحبانو دی انسپایریشن سره فرق کوي او له ایکسپایریشن سره ځان ته فرق کوي اوس مثلا ګوري موږ تاسې تقریبا زړه ساه چې اخلو 18 وارې پر منټ ساه اخلو نارمل نه ریسپایریټري ریټ څو دی نارمل 18 څو 14 څخه تر 18 او هارت بیټ څو دی 2 کوم یو ډیر دی هارت بیټ یعنې زړه ډیر تقلصات کوي خو په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو د ایکسپایریشن په وخت کې د زړه ضربان سره کم کېږي زیاتېږي او د انسپایریشن په وخت کې د ځینې کسانو سره کم کېږي کمیږي ځکه په انسپایریشن کې موږ تاسې پوهېږو چې د چست داخلي پرشر زیات سي او د ایکسپایریشن په وخت کې پرشر سره کم سي ځینې انسانان ټول نه دا تغیرات کوي
دې ته معمولا دغسې ارتمیا په ECG کې موږ تاسې ووینو دې ته ساینس ارتمیا وایي ډاکټر صاحبانو او غوږونه به ډېر نه پیګروئ صحیح نارمال د په ځینې انسانانو کې له ریسپایریشن سره تغیرات دا چې څنګه په بله ECG کې درته معلومیږي دا د ګورئ ډاکټر صاحبان ګورئ د دغو کیارس کمپلیکس په منځ کې فاصلې ته ګورئ او دوی په منځ کې بیا زیاته ده نه مستقیما له ریسپایریشن سره دغه تغیرات راغلي دي دا تغیرات له چیش سره راغلي دي ډاکټر صاحبانو له ریسپایریشن سره او دا نارمل دي کوم تشویش خبره نه ده په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې به د خیره په نن درس کې ارتمیاګانې په دوه کې وایو یو داسې چې د زړه ضربان پکې سوکا یا سلو وي قرار وي دې ته څه وایي د بریډیکارډیاس یا د سلو ریدمز او یو به داسې موږ تاسې ځینې شیان وپېژنو چې په یغو کې د زړه ضربان زیات وي دې ته څه وایي ټیکیکارډیا او یا هم د فاسټ ریدمز دا چې ټیکیکارډیا څو ډولونه لري بریډیکارډیا څو ډولونه لري او له چیش څخه رامنځته کېږي په دې باندې به هم حتما بحث کوو او یو شی بل ډاکټر صاحبانو دا خبره هم د تل د ځان سره په یاد لرئ چې په ځینې کسانو کې بریډیکارډیا نارمل وي مثلا لکه هغه کسان چې ورزشکاران دي صحیح ده هغه مثلا چې پیریان یې اړوي صحیح پیریان یې اړوي نه چې میرګیان او داسې نور هغه چې هایپوترمیا لري او یا مایوکزیډیما لري مایوکزیډیما یو د زړه آفرین د تایراید غدې چې ده هایپوتایرویډیزم ښه او هایپوترمیا چې کله د چا د بدن حرارت درجه کمې صحیح ده او بعضې وخت یو خبره په یاد لرئ بریډیکارډیا تر هارټ اټک وروسته هم رامنځته کېږي بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو ساینس ټیکیکارډیا یا ټیکیکارډیا خپله چې شته وایي ګورې بریډیکارډیا او ټیکیکارډیا دا به د خیر تاسو ته وروسته ووایم که ساینس کلمه ورسره راغلې وه ساینس بریډیکارډیا او یا ساینس ټیکیکارډیا مطلب دا ده چې پیغامونه جوړیږي په څه کې په اسینوډ کې خو پیغامونه خو د زړه ضربان سلو دي پیغامونه جوړیږي دلته خو د زړه ضربان تیز سول دې ته څه بیا وایي ساینس ټیکیکارډیا په ځینې کسانو کې دغه لکه تر اکسرسایز وروسته یو څوک چې وبېرېږي یو ساحه کې درد وي هیموریج وي او یا هم تایروټوکسیکوسیس تایراید هارمونونه زیات وي په دغو ټولو وختونو کې ډاکټر صاحبانو څه وجود لري ساینس ټیکیکارډیا دا یو خبره په یاد لرئ بریډیکارډیا د زړه د ضربانو قراروالي ته وایي او ټیکیکارډیا زړه د ضربانو ډېروالي ته وایي خو داسې یو نارمل رینج تر اوسه پورې دې ته نه ده تعین سوی چې مثلا دومره چې وینو هغه بریډیکارډیا ده او دومره چې وي هغه څه ده ټیکیکارډیا ده خو یو رنج ځینې خلکو په نظر کې ورته نیولی ده مثلا تر 50 چې کمیږي هغو ته څه وایي بریډیکارډیا او تر 100 چې زیاتېږي ټیکیکارډیا ورته وایي البته په نارمل حالتونو کې ښه اب نارمل ریدمز ته راځم ډاکټر صاحبانو اب نارمل ریدمز ته موږ څه شی ویلي وو اریتمیاز آفرین اب نارمل ریدمز چې کله په زړه کې واقع کېږي یا اریتمیاګانې رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو د زړه په هره نقطه کې دا کار کېدای شي یعنې مایوکارډیل دغه چې دي مایوسایډس په هره نقطه کې دا کار کولی شي خو یوژولي دا په 3 نقطو کې واقع کېږي کېدای شي چې په اډرم کې واقع شي کېدای شي چې په ایوینوډ یا ایوینوډ ته نږدې واقع شي چې دې ته بیا څه وایي جنکشنل یا ایوینوډل یا تنا نوډل او یا کېدای شي په وینټریکلونو کې واقع شي دې ته بیا څه وایي وینټریکولر صحیح نو که چېرته داسې وي ډاکټر صاحبانو په اټرم کې واقع شي دې ته څه وایي آرټریل ریدمز که چېرته مثلا په ایوینوډ کې واقع شي یا دغه شاته نږدې په دغه ساحه کې واقع شي دا د دواړو دهلیزونو د وینټریکلونو په منځ کې دې ته څه وایي جنکشنل ریدمز یا هم نوډل جنکشن دغه ریدمز او که چېرته په وینټریکلونو کې دغسې ریدمز جوړ شي دې ته بیا څه وایي ډاکټر صاحبانو وینټریکولر ریدمز صحیح ډېره دې خبره په دغه پکچر کې هم تاسو ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو مثلا په ارټریل مسل کې کېدای شي چې خپله ایوینوډ یا ایوینوډ ته نږدې او یا هم وینټریکلونو کې دغه کار واقع شي نو دغه ریدمز ته په هغه هره ساحه کې چې جوړېږي ډاکټر صاحبانو هغه ساحه کې نومونه ورکړل شوي دي
که چېرته داسې وي چې ریدم زیاتوالی او کموالی مستقیما په ایسي نوټ پورې اړه ولري دې ته څه وایي ساینس ریدمز او که چېرته داسې وي له ایسي نوټ څخه د باندې مثلا په آرټریل په یو بل ځای کې فوکس جوړ شوی دې ته بیا څه وایي آرټریل ریدمز او که چېرته مثلا په جنکشن کې وي دې ته بیا جنکشنل ریدمز یا نوډل دغه ورته وایي ریدمز ورته وایي صحیح خو په صورت عموم کې یوه خبره په یاد لرئ که چېرته مثلا تر وینټریکلونو پورته دغسې کار وسو دې ته په صورت عموم کې څه وایي سوپرا وینټریکولر ریدمز یا سوپرا وینټریکولر اریتمیاګانې هم تاسې ورته ویلی شئ ځکه په ټولو وختونو کې ډاکټر صاحبانو ریدمز چېرته جوړیږي له وینټریکلونو څخه لوړ خو دا یو خبره په یاد لرئ که دلته جوړ سي پیغام که دلته جوړ سي که دلته جوړ سي او که دلته جوړ سي په ټولو وختونو کې وینټریکلونو ته د دې پیغامونو د لارو تلل یا د تګ لاره چې د بنډل اف هیز ده دغسې ده که یا لکه هغه نارمل ریدمز چې په کومه لاره ځي په هغې لاره باندې دا دې ته راځي دا کنډکشن یا دغه برق په کومه لاره راځي دلته ډاکټر صاحبانو بنډل اف هیز د لارې راځي نو په ټولو وختونو کې ډاکټر صاحبانو یو رقم ریدمز رامنځته کوي په ECG کې دا ډېره مهمه نقطه ده ګورئ په ECG کې موږ څنګه معلوموو ډاکټر صاحبانو موږ یو شي ته متوجه چې دا ټول بنډل اف هیز د لارې راکښته کېږي وینټریکلونو ته نو کوم ریدمز چې رامنځته کېږي په ECG کې هغه به ټول یو رقم وي دغه له پورته خواته صحیح ځینې تغیرات پکښې وي دا چې څنګه وي هغه به زه تاسو د خیر وروسته وایم خو په صورت عموم کې دې ته په هر وخت کې سوپرا وینټریکولر ځکه وایي ځکه چې بنډل اف هیز د لارې دغه پیغامونه راځي که محراک دلته د مول که دلته ده که هرې خوا کې ده خو کله چې ډیپولرایزیشن شروع کیږي او دا ډیپولرایزیشن وینټریکلونو ته له کومې لارې راځي د بنډل اف هیز د لارې راځي متوجه یاست زما خبره ښه نو په دې خاطر کیو آر اس کمپلیکس به په دغو ټولو وختونو کې څه رقم وي د سوپرا وینټریکولر ټیکیکارډیا یا بریډیکارډیا وي څه رقم به وي ډاکټر صاحبانو نارمل به وي کیو آر اس کمپلیکس به څه رقم وي نارمل به وي او نارمل دغه به هم ورسره وي ټي وي هم به ټي وي نارمل وي په دغو وختو کې په ECG کې هم به کیو آر اس کمپلیکس نارمل وي ډاکټر صاحبانو صحیح ښه خو په وینټریکولر ریدمز کې بیا ډاکټر صاحبانو صحیح یعنی موږ تاسې کولی شو چې دغه اب نارمل ریدمز په دوه کې تقسیم کو سوپرا وینټریکولر وینټریکولر سوپرا وینټریکولر کېدای شي ساینس وي آرټریل وي جنکشنل وي او وینټریکولر خو نو وینټریکولر دی صحیح وینټریکولر ریدمز بیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې کله مثلا هارت بلاک وي یا ممکن هېڅ بلاک نه وي سیالي خپله په وینټریکلونو کې دننه جوړ شي ډاکټر صاحبانو او بیا بالاخره دواړه وینټریکلونو تقلص وکړي دې ته څه وایي وینټریکولر ریدمز خو وینټریکولر ریدمز بیا په ECG کې موږ تاسو ته ډېر په اسانه ځکه معلومیږي چې وینټریکولر کې خپله دننه ډیپولرایزیشن شروع کیږي او دلې ختمیږي طبعا د وینټریکولر تغیرات په ECG کې په څه شي معلومیږي کیو آر اس کمپلیکس آفرین نو کیو آر اس کمپلیکس باید سره کم وي غیر نارمل وي آفرین وایډ وي او په تعقیب سره ټي وي هم باید سره کم وي غیر نارمل وي انورټډ وي اکثره وخت زما خبر هم سر خلاص شو دا نو وینټریکولر ریدمز په دې کې معلومیږي البته غیر نارمل ریدمز وینټریکولرز دا کار په هغه وخت کې کېږي دا خبره بیرته درته کوم ډاکټر صاحبانو چې کله زړه کمپنسیشن کوي مثلا زړه ارټریمونه مثلا یا دغه ساحه بلاک ده یا یو بل مشکل ده خو دا پیغامونه دلته نه راته کېږي ارټریمونه له یا د خپل تقلصات کوي وینټریکلونه بیچاره ورته ناست نو اخر هغه نه ورته کښیني هغه څه کوي زه خپل کار کوم زه خپل کار کوم نو بالاخره څه کېږي ډاکټر صاحبانو په وینټریکلونو کې دننه هغه جوړې شي تقلصات بعضې وخت په ECG سټریپ باندې ممکن موږ تاسې د آرټریل اکټیویټي هېڅ ساعته اوله نه وینو یوازې او یوازې څه پې وینو وینټریکولر اکټیویټي حتی یعنې داسې معلومیږي چې دغه وینټریکولر ریدمز بالکل دغه اټرمونه یې لا متاثره کړي له دې خوا دلته ډېر قوي دغه جوړېږي امپلس جوړېږي او خپرېږي دا چې څنګه زه تاسو ته وایم صحیح ښه نو دا خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو سوپرا وینټریکولر ریدمز چې وي یا سوپرا وینټریکولر اریتمیاګانې چې وي ډاکټر صاحبانو په هغو ټولو وختونو کیو آر اس کمپلیکس سره کم وي پی ویو سره کم وي ټي ویو نارمل وي کیو آر اس کمپلیکس نارمل وي ویډ نه وي او وینټریکولر ریدمز کې بیا کیو آر اس کمپلیکس غیر نارمل وي او ټي وي ورسره غیر نارمل وي په یوازنۍ استثناء د چش سره ډاکټر صاحبانو لکه مثلا
رائټ یا لیفت بندل برانچ بلاک WPW سینډروم صحیح دغه داسې استثنایی حالتونه دي چې سره لدی چې سوپرا وینټریکولر ریدمز وي په دغه کې خو کیوارس کمپلیکس بیا هم پراخ وي په یاد مې ما تاسو ته ویلي ګوري په دغه کې ام پیټرن او ډبلیو پیټرن څونه پراخي دا ام خپل په چش کې او په کیوارس کمپلیکس کې وو ډبلیو په چش کې وو کیوارس کمپلیکس کې او WPW سینډروم به دا د خیر تاسو ته ورسته وایم دا داسې ویل که هاکی سټیک مثلا دغه پی ویو ده دغه داسې جوړ شوی وي کیوارس کمپلیکس دغه سی وي صحیح هاکی سټیک پیژنئ هغه دغه یو شی نه هغه خلک سی وایي مستان خلک نه په پیکسیم ورسره په سر وي یې په سر یا په چمنی کې وي یو ګینسی ورته یې شی وي دغه سی د هاکی به ورته وایي ورور شته په سر کې من زی نه پیژنم خو دغه سی یو سټیک ته ما فکر دغه سی یو شی د لکه هغه چې هغه دغه سی ګینس په وایي شاپ هر سره دا د خیر درته وایم WPW سینډروم موږ تاسو وایو نو په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو اب نارمل ریدمز به موږ تاسو په ECG کې په خلاصه توګه سره پرڅو کې وایو بریډیکارډیاز ایکستراسیسټولز ټیکیکارډیا او فیبریلیشن صحیح په ECG کې به په دغه عنوانونو کې وایو اول د بریډیکارډیا یا د سلو ریدمز صحیح یو کانسپټ موږ تاسو ته باید پیدا یې ډاکټر صاحبانو چې ولې زړه ولې بعضې وخت سوکه کېږي صحیح هغه حالتونه ما تاسو ته وویل چې په هغو کې زړه څه رقم کېږي سوکه کېږي یا قراریږي او په اصطلاح ریدمز یې دومره کمزوري وي چې زړه نسي کولی چې دونه وینه پمپ کړي څومره چې زموږ تاسې بدن کې ورته ضرورت وي یغونه وینه نسي پمپ کولی دا بریډیکارډیا ته په کوچنۍ سترګه مه ګورئ دا بعضې وخت لایف تریټنینګ وي صحیح ده حتی ژوند تهدیدونکی وي بعضې وخت صحیح خو په هغو پسې به موږ تاسې پرېږدو چې ولې زړه بعضې وخت کمزوری کېږي موږ تاسې به صرف راسو زړه دغه ECG ته به متوجه سو تاسې خپله فکر وکړئ ډاکټر صاحبانو چې دلته صحیح ده پیغامونه جوړېږي خو ډېر قرار جوړېږي یو پیغام جوړ سو بیا قرار خپور سو تقلص واقع سو بیا ورسته نسته بیا وروسته بیا جوړ سو بیا خپرېږي بیا جوړ سو بیا خپرېږي نو په دغه وخت کې اصلي د زړه عضلات بې صبره کېږي او دا بې صبري د چیش په معنا وي ډاکټر صاحبانو اب نارمل ریدمز یا اب نارمل کنټرکشن یا اکټاپیک کنټرکشن یا ایکستراسیسټول په نورو ځایونو کې کار کوي مثلا دې ته د بریډیکارډیا بعضې وخت د دې سبب کېږي چې په ECG نوډ کې مثلا کوم پیغامونه چې جوړېږي نور زړه ورته صبر نه کوي ممکن وجه هارټ بلاک وي مثلا فرست ډیګري بلاک سیکنډ ډیګري یا کمپلیټ بلاک وجه کېدای ډېر کېدای شي په دغو وختونو کې ډاکټر صاحبانو امکان لري چې مثلا صحیح ده یو پیغام جوړ سو او هغه خپور سو دواړو حزیناتو تقلص وکړو په تعقیب سره بوتایناتو مو کو خو وروسته دا وځنډېدل چې دا ځنډېږي هلته نه بلکې دلته جوړېږي خو دلته چې هم جوړ سو دواړو حزیناتو تقلص وکړو په تعقیب سره مجبورا چې شی تقلص کوي وینټریکل نو تاسې خپله فکر وکړئ په ECG کې به کوم تغیر راشي سر مو خلاصو په دغه وخت کې خو دغسې دغه جوړېدل ډاکټر صاحبانو مثلا دغه PVO PR انټروال او QRS کمپلیکس او بالاخره TVO نارمل دا ساینس ریدمز کې خو که چېرته مثلا ډاکټر صاحبانو آرټریل ریدمز وي یو ساینس ریدم دی یو آرټریل ریدمز دی چې دا معنا چې بل ځای محراک دلته عین هم دغه صفه جوړېږي ډاکټر صاحبانو خو فرق یې دومره وي چې PVO پسې مستقیمه نږدې ډېره ورنږدې وي چې QRS کمپلیکس ځکه چې دغه ساحه نسبت دغه ته د ایوي نوډ ته نسبت ودې ته ډېره نږدې ده نه نو PR انټروال سره کوي ډاکټر صاحبانو په دغه اب نارمل ریدم کې کوچنی حتی غیر نارمل وي ډاکټر صاحبانو دا PVO ممکن هم دغسې نه وي PVO کېدای سرچپه یې ګر سره PVO سره کم وي کېدای سرچپه وي اب نارمل PVO شي دغه آرټریل ریدم چې کله واقع کېږي یا آرټریل اسکیپ کېدای شي چې غیر نارمل وي صحیح او دا چې ولې کېږي انشاءالله په وروسته ورباندې خبرې بیا هم کوو له دغه سلایډ څخه صرف تاسې دغه یوه خبره په یاد لرئ چې نارمل د زړه کنټرول چې ده د ECG نوډ په لاس کې ده که چېرته په ECG نوډ کې ځینې مشکلات راځي بریډیکارډیا واقع کېږي نو د زړه نور عضلات ورته صبر نه کوي کېدای شي چې غیر نارمل تقلصات په اټریم کې جوړ سي صحیح
کېدای شي چې غیر نارمل تقلصات په لپاره په دغه چې محراق په کوم ځای کې جوړ سي جنکشن او یا کېدای شي چې په وینټریکل کې جوړ سي فرق به دومره وي له ساینس ریدم سره چې ساینس ریدم چې وي هر وخت کې او یا پر منټ وي خو دغه که ارټریل وي که جنکشن وي او که وینټریکولر وي دا دومره تیز نه وي لکه هغه دا تقریبا نسبت هغوی ته اکثره وخت قرار وي دغه بیټس وي قرار وي هغوی ته صحیح نو ممکن هغوی نه رنج پوره نه کړي مثلا ډاکټر صاحبانو څنګه قرار وي ما تاسو ویلي که چېرته دا فوکس هاته وای په وینټریکل کې وي کېدای شي یوازې او یوازې 10 بیټ پر منټ وي 10 بیټ پر منټ ډېر قرار وي نه په یو منټ کې 10 واري اما ښه خبره ده که په یو منټ کې 10 واري هم وینټریکلونه په خپل سر تقلص کوي زموږ تاسې د بدن څه نه څه ضرورت پوره کوي انسان له مرګ څخه راژغوري صحیح دا یو کمپنسیشن ده ګوري یعنې تاسې به کوشش نه کوئ چې دغه له منځه یوسئ دا کوم شیان چې زه نن درته وایم صحیح دا به څه کوي دغه اب نارمل ریدمز چې کله جوړیږي یا اکټاپیک جوړیږي تاسې به کوشش نه کوئ چې دې مخنیوی وکړئ په هغو وختو کې تر څو پورې هغه مهمه پتالوژي چې له منځه نه ده تللي دا ښه خبره ده چې دغه باید وي ښه اسکیپ ریدمز څه ته وایي ډاکټر صاحبانو آفرین همدې ته وایي لکه دا زه چې درته لګیا یم مثلا په ساینس ریدم کې دومره اندازه کافي سیالي نه جوړېږي څونه چې د زړه ورته ضرورت ده نو په نتیجه کې د زړه په یوه بله ساحه کې سیاله جوړېږي همدې ته اسکیپ ریدم وایي ډاکټر صاحبان صحیح که چېرته دغه کار په ارټریم کې وسو دې ته څه وایي ارټریل اسکیپ که چېرته په جنکشن کې وسو یا ایوینوډ کې ورته څه وایي جنکشنل یا نوډل اسکیپ او که چېرته په وینټریکل کې دا کار وسو بیا څه ورته وایي وینټریکولر اسکیپ ورته وایي صحیح نو اول ارټریل اسکیپ باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو ارټریل اسکیپ دې ته وایي چې دغه اسکیپ په کوم ځای کې واقع شي ډاکټر صاحبانو په ارټریم کې واقع شي صحیح په ارټریم کې ځکه دغه اسکیپ ما درته چې واقع کېږي کله چې بریډیکارډیا دومره زیاته سي یا هم دلته بلاک دومره زیات سي چې له اسینوډ څخه پیغامونه په ارټریم کې اته نه خپرېږي نو په نتیجه کې دغه وظیفه چې اسینوډ په غاړه درلوده دا وظیفه د اسینوډ پر ځای باندې د ارټریمونو د ارټریل د مسل په یوه بله برخه کې دغه کار کېږي په نتیجه کې څه کېږي ډاکټر صاحبانو د ډیپولرایزیشن لپاره پیغامونه یا هم فوکس په یوه بله ساحه کې جوړېږي نو بیا به څه وشي ډاکټر صاحبانو تقلصات به واقع شي څه رقم تقلصات غیر نارمل او دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو ارټریل اسکیپ دغه اکثره وخت چې وي ډاکټر صاحبانو داسې دوامداره نه وي دا کار دا داسې ممکن یو وي سنګل بیټ وي کېدای شي یا کېدای شي چې تکرارا یو څو دانې وي صحیح دا څه وي ډاکټر صاحبانو سنګل وي اکثره وخت په ای سی جي کې موږ تاسې همدغه سنګل وینو مثلا تاسې فرض کړئ له ما سره سئ دغه زړه د نارمل تقلصات کوي پی ویو کیو آر اس کمپلیکس مثلا بیا مثلا ټي ویو بیا مثلا پی ویو کیو آر اس کمپلیکس بیا ټي ویو صحیح نارمل لګیا د زړه خپل تقلصات کوي خو بالاخره دا پیغام وځنډېدل د دې مطلب څه شو وځنډېدل نه نو دا ورته صبر کوي بالاخره ما هغه دغه خبره د اپټیمایزیشن خبر بالاخره د لاس ورته ونه درېدل یو دمې ترې جګ کو نه دا هم څه کېږي ډاکټر صاحبانو یو څه کېږي اب نارمل دغه کېږي بیټ صورت نیسي بیا یو کوچنی پاوس وي وروسته بیا بېرته نارمل همدغه کیسه شروع کېږي ډاکټر صاحبانو صحیح دلته دغه ډاکټر صاحبانو دغه اسکیپ ما څنګه وپېژندل په ای سی جي کې په ای سی جي کې که تاسو ورته متوجه یو خو انورټډ پی وي ده ګورئ پی وي څه رقم ده انورټډ ده بل پی آر انټروالی ډېر کوچنی ده ډېره ورنږدې ده دې ته ولې دغه ارټریل اسکیپ زه ورته وایم دې ته ډاکټر صاحبانو په دې خاطر ارټریل اسکیپ ورته وایم چې کیو آر اس کمپلیکس یې نارمل ده ټي وي نارمل ده سر مخلاصو نو معلومه خبره ده چې دا پیغام جوړ شوی په ارټریم په یوه ساحه کې ده او راغلی دې خواته لږ د بنډل اف حس په واسطه باندې راغلی د وینټریکلونو دغه یې وجه ده په ای سی جي کې موږ تاسې دا ډېر په اسانه سره لیدلی شو درته معلومېږي دغه یو اسکیپ دغسې یوه پېښه چې تاسې په ای سی جي کې ووینئ دې ته څه وایي ارټریل اسکیپ چې غیر نارمل ریدمز ده وجه یې ما تاسې ته ویل چې ولې جوړېږي
نوډل اسکیپ یا جنکشنل اسکیپ بیا چی ته وایي ډاکټر صاحبانو؟ نوډل اسکیپ بیا دې ته وایي چې همدغه پینامون تکرار سي لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل همدغه سیناریو اما تقلص شروع له اټریم څخه نه بلکې له ایوي نوډ یا هم د جنکشن له ساحې له دې ساحې څخه شروع سي. نو دا هم بیا څه کوي ډاکټر صاحبانو؟ غیر نارمل. اوس مثلا دا ما همدغه کیسه شروع ده مثلا بیا وزنډېدل خو د اټریم پر ځای باندې دغه ریدمز په کوم ځای کې شروع کیږي ډاکټر صاحبانو؟ په جنکشن کې. زه څنګه پیژنم یا په ای سی جي کې سره کوم معلومیږي ډاکټر صاحبانو؟ دغسې دلته پی ویو پکې نشته ډاکټر صاحبانو. صحیح څه شی نشته پکې؟ پی ویو نشته پکې. صحیح خو کیاروس کمپلیکس چې ده نارمل ده، نارمل ډیوریشن پی وی نورمال دغه د ټي وی نورمال ده. نو معلومه خبره ده چې ولاده قصه چیرته شروع شوې ده؟ په جنکشن کې. دغه یو اسکیپ چیرته جوړ شوی ده ډاکټر صاحبانو؟ په جنکشن کې. او دا موږ تاسو ډیر په اسانه سره په ای سی جي کې هم لیدلی شو ډاکټر صاحب. لکه دا ګورئ دغه نور ټول پی ویو لري نه اما دای نه لري. وینټریکولر اسکیپ بیا څه معنا ډاکټر صاحبانو؟ دغه کار اکثره وخت د زړه په بلاک او بعضې وخت کیدای سي له بلاک څخه بغیر هم دا کار واقع سي. بلاک خو ما تاسو ته ویلي وو چې بلاک څه معنا؟ بنډل اف هیز بلاک سوی وي یا ایوي نوډ بلاک سوی وي. دغه کار بیا په وخت کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو. مثلا بیرته همدغه کیسه ده ډاکټر صاحبانو ښه لکه ما چې تاسو مخکې ویل همدغه کیسه ده خو دلته ما یو اسکیپ ولیدل او دا اسکیپ دغسې و ډاکټر صاحبانو. سر مخلاص کیو آر اس کمپلیکس سره کم ده برود ده ټي وی هم غیر نارمل ده. سر مخلاص نو معلومه خبره ده چې له جنکشن څخه خبره راخطا ده. مشکل په چیش کې ده؟ دغه چیرته جوړ شوی ده اکټاپیک بیټ یا اسکیپ بیټ چیرته جوړ شوی ده؟ وینټریکل. ډېر په اسانه معلومیږي ډاکټر صاحبانو. لکه دغه تاسو ته معلومیږي ګورئ دا ټي وی هم ګورئ انورټډ ده. دا کار اکثره وخت په کوم وخت کې کېږي؟ هارټ بلاک کېږي، کمپلیټ هارټ بلاک کې. او یا کېدای سي بعضې وخت له هارټ بلاک څخه بغیر هم بعضې وخت ځینې وخت همداسې کېږي له وینټریکل څخه ځان ورک سي او په خپل سر شی وکړي یا تقلص وکړي. خو د تشویش وړ خبره بیا هغه نه وي. یعنې یو همدغسې یو پېښه که تاسې واقع پیدا کوئ په ټوله ای سی جي کې تکراري ای سی جي بیا ورته ووایه چې یو څه وخت وروسته یې وکړه اما سر مه پرې خوږوه. صحیح کوم مشکل نه جوړوي. زه مطمئن یم ډاکټر صاحبانو چې تاسې آرټریل اسکیپ، جنکشنل اسکیپ او وینټریکولر اسکیپ وپېژندل. په ای سی جي کې نه در څه غلطېږي انشاءالله. و یوه بله خبره هم په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو، بعضې وخت د موږ تاسې د بدن ضرورت ډېر وي خو د زړه تقلصات غونه کافي نه وي لکه څونه چې د موږ تاسې د بدن غوښتنه وي. یعنې مطلب ایسی نوډ چې ده یاري نه راسره کوي. ایسی نوډ نسي کولی چې دومره کار وکړي لکه څومره چې زموږ تاسې بدن غوښتنه وي. نو دا چې بعضې وخت زړه کوښښ کوي یا هم د زړه عضلاتي حجرات ماتو چې داسې یو ځانګړي حساس عضلات الله جل جلاله پیدا کړي هغه بیا څه شي کوي دا وینټریکلونه. اوس مثلا قرار کیسه روان د بریډیکارډیا په وخت بالاخره زړه له څه شي وځي له کنټرول لکه وچې وځي یو دم شروع سي. صحیح په خپل سر شی وکړي یو څو ورشه ځان سړی کې څو تقلصات وکړي په خپل سر دې ته بیا شی وایي accelerated audioventricular rhythm ورته وایي. بیا دغه ته ډاکټر صاحب accelerated audioventricular rhythm ورته وایي ځکه چې دا کار اکثره وخت په وینټریکلونو کې دغه کار هم کېږي ډاکټر صاحبانو. دا بالکل داسې معلومیږي لکه ډاکټر صاحبانو وینټریکولر ټیکیکارډیا دا چې وینټریکولر ټیکیکارډیا سره کوم ناروغي ده او بخښش دې سره کوم پېښه ده په ای سی جي کې دا بیا زه تاسو ته وایم. او دا کار په هغه وخت کې کېږي ډاکټر صاحبانو چې بعضې وخت ماته چې غیر توازن د موږ تاسې بدن کې واقع سي چې بلډ سپلای او د ډیمانډ منځ کې. او دغه کار که چېرته په ای سی جي کې موږ تاسې وګورو دا که چېرته ډاکټر صاحبانو تر 100 بیټ پر منټ کم وي په ای سی جي کې تکرار سوی وي په دې باندې هم سر مه خوږوئ. دا ممکن د پام وړ خبره نه وي. که تر دې زیات سو بیا نو پسې وګرځېږئ بیا یې مد نظر ونیسئ. صحیح ده؟
بیا هم هغه د میوزیشن خبره کوم مثلا مشر یې لګیا ده قرار هغه ورته ورکوي او مثلا باقي تبلیغ ته ناسته باره دا استاد زبره په خپل سر باندې یو څو غربه ترې باسي مطلب دا ده چې یعنی کومه غټه خبره نه ده بیرته خپل د مړ تاثیر ادم بیرته تعقیبوي خو هغه یو د زړه مړاسي وایسته صحیح ده لکه په دغه ECG کې تاسو معلومیږي ګوري نارمل ریدمز دی یو دم چې واقع سوی د ډاکټر صاحبانو ventricular tachycardia رقم دغه اب نارمل ریدمز ventricular دی دا ولی ventricular دی ګوري برود دغه د ډاکټر صاحبانو QRS کمپلیکس ټي وي ټوله انورټډ غیر نارمل د معلومیږي نو دا جنکشنل نه د ډاکټر صاحبانو دا څه ده دا ventricular ده صحیح او نه هم arterial ده او وروسته بیرته په تعقیب سره بیرته نارمل تر راغلی وي یو بل خبرم لدا اسکیپ سره یو ځای ډاکټر صاحبانو یو بل پینامون هم مشتاسی لرو په دغه غیر نارمل ریدمز کې چې هغه ته مشتاسی بیا شی وایو ایکسترا سیستول ورته وایو په ECG کې تاسو به ډیر اوریدلی وای پلانکای په ECG کې څه ده او ولا دغه یو ایکسترا سیستول کې ولیدل نه دغه چې دی دا ډاکټر صاحبان چې نه فارغ سي دا تر ډیرو فشارونو لاندې یو فشارم دا وی چې کله ستاسو ته ولاړ نو سي نرس هم پتاسي زده کوي صحیح یو نرس می هغه هم درته وایي پښتنه درڅخه کوي نو بعضی وخت به تاسو تر ټولو زیات تعدیدي په ECG کې صحیح یو وخت کې موږ هم دغه سی په ستاش کې یو نومینه خمه نو پیژنم یو نه پرده اوس په مړی کا ژوندۍ ECG راته دغه کړه موږ واقعا ECG ډیره شزده و صحیح نو وګوره د ECG کې څه ده شو په درد سره نو چې ما وکړ د ایکسترا سیستول څخه رايات صحیح ده چې مې کتل هغه نارمل ساينس ریدم موضوع ما په نظر څه پروسس مشکل نشته هیپ ستر ګوډن سي نه ویني ایکسترا سیستول پکې شتي البته چې نو لپاره مې لبیر دامنه سورته کومه ته خراب پیدا کړ دا اوس په کوم ځای کې ده نه بعضی خلک رښت په وشي په یېږي هم نه خو ماته ته تاثیر لاندې راولي نو په دې خاطر ته هم چې دا شان زده کوي صحیح ایکسترا سیستول پکې شتي که نشتي دا به تاسو ته معلومیږي صحیح شنو ایکسترا سیستول ډاکټر صاحبانو چیشته وایي ایکسترا سیستول او اسکیپ تقریبا ډیر سره ورته والی لري ډاکټر صاحبانو یعنی کېدای شي چې دا ایکسترا سیستول هم چیرته وي ډاکټر صاحبانو آرټریل وي جنکشنل وي او یا هم ventricular وي صحیح ایکسترا سیستول بالکل لکه دغه اسکیپ ریدمز باندې دغه سی وي ډاکټر صاحبانو صحیح دې ته بعضی وخت پریماچور دغه وایي هارت بیټ په دومره توپیر سره چې اسکیپ ډاکټر صاحبانو په هر وخت کې تر نارمل ریدم وروسته په پای کې رامنځته کیږي او ایکسترا سیستول د هارت کنټراکشن یا د زړه چې مخکې له دې چې زړه تقلصات لپاره آمادګي ونیسي تر آمادګي مخکې دغه یو کار کیږي مثلا بیرته هغه د میوزیشن خبره ده موږ لا میوزیک صحیح شروع کړی نه ده دلته مثلا یو نفر راځي او دوه درې ډبه مخکې لا ورکوي نه هماغه سټیک لا پلاس کې دا شروعولی مینه مخکې یو لاس ورغورځار کو نه یو خو هغه پای وخت کې چې موږ دا کار شروع کړی داسې یو څوک مثلا په پای کې یو داسې کار وکړي او دې ته هغه ته اسکیپ وایي او دغه چې د ډاکټر صاحبانو دا به شي تر ما مخکې صحیح تر هغه داسې کار کوي چې شي ورته وایي دا خبره ده شاکاري کوي یو څوک دا هم لکه شاکاري غوندې یو کار ده دا مخکې تر کنټراکشن مخکې یو پریماچور هارت بیټ واقع دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو ایکسترا سیستول ورته وایي ایکسترا سیستول صحیح دا هم عادت چې کېدای شي په آرټریل مسل کې وي جنکشن کې وي او یا هم په ventricular کې ventricles کې وي صحیح فرق دومره وي چې نو اوس د ایکسترا سیستول زه څنګه وپېژنم ډاکټر صاحبانو ایکسترا سیستول معنی هغه خبره ده لکه اسکیپ ریدمز که چېرته آرټریل ایکسترا سیستول نو چې به پکې وي پی وي به پکې او که چېرته داسې وي ډاکټر صاحبانو چې پی وي پکې نه وي خو نارمل کیارس کمپلیکس نارمل ټي وي بیا به چې وي جنکشنل او که چېرته غیر نارمل کیارس کمپلیکس غیر نارمل ټي وي بیا به چې وي ventricular ایکسترا سیستول درې سره ان شاء الله تاسو وپېژندل نه لکه دلته په دغه ECG کې ګوري ډاکټر صاحبانو دغه نارمل ساينس ریدمز دي دغه چې د ډاکټر صاحبانو یو جنکشنل ایکسترا سیستول ځکه چې کیارس کمپلیکس او ټي وي نارمال ده اما پی وي پکې نشته
صحیح او دغه رقم بیا چې د ډاکټر صاحبانو یو آرټریل ایکسترا سیسټول ده ځکه چې بدلته چې نسته کې ډاکټر صاحب بخښش دی دلته چې کې ده پی ویو پکښه پی ویو پکښه ده صحیح ده خو اکثره وخت ډاکټر صاحبانو ممکن په دغه کې نارمل پی په د ایکسترا سیسټول کې یو بل تر پر کم ده کې دا چې په دې کې پی وی نارمل پیدا کوو په داسې حال کې چې اسکیپ کې به اکثره وخت شي وي انورټډ وي دا کومه خاص خبره نه ده یعنی ډېر په ذهن کې پرمننت مکشن نه وي خو ځینې وخت دغسې واقع کېدای شي ventricular extrasystole بیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې داسې یو اکستراسیسټول پیدا کړو چې هلته پکې شوي وي ډاکټر صاحبانو برود کیورس کمپلیکس غیر نارمل ټیویو او د اکستراسیسټول په صورت عموم کې په ECG کې کومه خاص خبره نه ده خو په خاص توګه سره ventricular خو بیا بیخي نه ده او که داسې و ډاکټر صاحبانو چې په هر لیډ کې واقع سوی و نو بیا امکان لري چې دا د فیبریلیشن یو مخکنی حالت وي یعنې کېدای شي چې تر دې وروسته چې شروع شي بیا فیبریلیشن بیا باید سړی پسې وګرځېږي او مد نظر یې ونیسي څنګه اکستراسیسټول او د اسکیپ ریدمز په منځ کې څه فرق دی ما درته ویل چې تقریبا یو شی وي په ECG کې فقط دومره فرق پکې وي چې دغه تر کانټرکشن مخکې او هغه وروسته صحیح اسکیپ هغه اسکیپ سوی وي دا مخکې له مخکې یو پریماچور وي دا تر نارمل ریدمز مخکې غیر نارمل کانټرکشن واقع شي دا خبره د یو شاوکاري وسي او بلکې خو یو بریډیکارډیا ونه مثلا هغه ډېر وخت وځنډېد وروسته بیا بالاخره یو اسکیپ کې واقع شو سر د خلاصو هغه وروسته واقع کېږي او دا مخکې دا پریماچور بیټ هم دې ته وایي صحیح دغه یو ventricular extrasystole د ډاکټر صاحبانو دې ته اکثره وخت خلک R2T پینامون هم وایي R2T پینامون په دې معنی چې دا داسې معلومیږي لکه دغه ټي وي چې ډېر هایپر اکیوټ وي ته معلومیږي دغه اکستراسیسټول سره که معلومیږي لکه یو غټه ټي وي دې ته په دې خاطر چې ورته وایي ډاکټر صاحبانو R2T پینامون هم ورته وایي دا اکستراسیسټول او کومه خاص خبره نه ده او دا یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو چې دغه اکستراسیسټول بعضې وخت له ځینې نورو ستونزو سره مثلا لکه دغه بنډل برانچ بلاک رایټ بنډل لیفت بنډل برانچ بلاک خصوصا په یغو وختونو کې هم دغه کار ډېر واقع کېږي او د یغو پېژندل هم بیا اسانه خبره نه وي ډاکټر صاحبانو په دغه اسکیپ ریدمز او اکستراسیسټول په پېژندلو کې یا په صورت عموم کې د سپرا وینټریکولر بریډیکارډیاز یا مثلا ابنارمل ریدمز د دغه ECG په پېژندلو کې تاسو تقریبا وایي له ځان څخه دا کتاب کې لیکل شوي دي چې 15 سوال اتمن وکړئ ECG مخته درته پرته ده له ځانه څخه ته چې کوئ ډاکټر صاحبانو 15 سواله کوئ دا په یاد لرئ اول Does an early QRS complex followed an early PVU صحیح مثلا QRS complex مخته PVU ستا که نسته که ستا ورنږدې ده که لرې ده نارمل ده که غیر نارمل یوزولي په arterial escape کې که چېرته وه څه رقم وي ډاکټر صاحبانو انورټډ وي که انورټډ نه وه او تر یو پریماچور کنټرکشن غوندې مثلا راغلی و دا کار دې ته بیا موږ چې وایي ایکسټرا آرټریل اکسټراسیسټول ورته وایو او که تر نارمل ریدمز وروسته یو کوچنی پاوس و تر پاوس وروسته بالاخره یو بیټ واقع شوی بیا نو دا څه ده اسکیپ ریدم ده او په یو اسکیپ ریدم چې یوزولي پی وی سره کوم ډاکټر صاحبانو انورټډ وي صحیح کین پی وی هاف سین انیویر په ټولو لیډونو کې د ECG پی وی ستا کناسته ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته ویلي و چې په جنکشنل اکسټراسیسټول کې پی وی نسته او یا که یې هم QRS کمپلیکس ته به دونه نږدې وي چې ممکن موږ یې ډېره په سختۍ سره وګورو صحیح بل is the QRS complex the same shape throughout the all of the leads په ټولو لیډونو کې QRS کمپلیکس سیم شیپ لري که فرق سره لري ډاکټر صاحبانو صحیح ده دا یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو چې په سوپرا وینټریکولر بیډز QRS کمپلیکس ډاکټر صاحبانو دلته دغه یوه خبره ډېره ضرور ده عموما که چېرته دغه ریدمز یا اسکیپ و یا اسسټول و که سوپرا وینټریکولر و نو QRS کمپلیکس به سره کم وي نیرو به کوچنی به او که وینټریکولر و دا به سره کم وي
برود به وي او په تعقیب سره به ټي وي هم اکثره وخت انورټډ وي دا خبره په یاد لرئ بل از د ټي وي سیم وے اف ان د نارمل بیډ یا نه ما تاسو ته ویلو چې ټي وي چې په وینټریکولر ریدمز کې وي ډاکټر صاحب یا په وینټریکولر سیسټول کې ایکسترا سیسټول کې دا یوزولي سره کومي ډاکټر صاحبانو اکثره وخت غیر نارمل وي او یا هم داسې ویل دغه کیو ار اس کمپلیکس سره بيخي لمنځ تللی وي نو په دې خاطر ما تاسو ته ویلو چې دته R2 ټي په نمونه وای داسې معلومیږي دا کیو ار اس کمپلیکس په داسې معلومیږي لکه یو غټه ټي وي دغه څه معلومیږي صحیح does next PVU after the extrasystole appear in the preceded time or not بعضی وخت داسې وي ډاکټر صاحبانو چې اوس مثلا د ECG دغه ECG سټپ ته موږ تاسو ګورو صحیح دغه یو مثلا extrasystole دلته واقع شوی ده په تعقیب سره بیرته غیر نارمل ریدمز شروع شوی دی اوس زما په نظر سره زوایم بل پی وی باید په کومه ساحه کې وي ډاکټر صاحبانو دلته ایکسپیکټډ ټایم یا ایکسپیکټډ لوکیشن دی ما کوم ځای د ډاکټر صاحبانو دلته په دغه ځای کې باید ول واقع شي ځینې وخت مستقیما رښتیا هم په دغه ایکسپیکټډ بعضی وخت بیا په دلې نه یو ورشت پاوس وي او تر یوغه ورسته بیا واقع شوی صحیح لکه په دغه ECG کې تاسو ته معلومیږي اوس مثلا ایکسپیکټډ د چې په دغه ساحه کې پی وی وي خو هلته نه یو ورشت پوسټ او ورسته دلته پکې جوړه شوې ده خیر دغه خبرې دا کوچنۍ خبرې دي د خاص بریک مور باندې نسی کله دغه یو دوه سلایډ پاتې نور ختم شو صحیح او مهم درسونه مرتسي ویل مرتسي د بریډیکارډیا ابن نارمل ریدمز ویل لکه آرټل اسکیپ ventricular جنکشنل ایکسترا سیسټول درې سره ډول موږ ویل اوس په دغه بریډیکارډیا به هم درته وایم دغه بریډیکارډیا به چیشته وای ډاکټر بخښتي ټیکیکارډیا به چیشته وای ډاکټر صاحبانو فاست ریدمز د زړه تقلصات سره کمی هو یعنی دا یو خبره په یاد لرئ چې ایکسترا سیسټول او د اسکیپټ چانس په کوم وخت کې ډیر زیات وي چې را پیدا شي په بریډیکارډیاګانو کې نه اوس په ټیکیکارډیاګانو کې څه کار کیږي په زړه کې په دې باندې موږ خبرې کوو صحیح یا په ECG کې موږ سره کم کار دغه وینل دا یو خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو چې ټیکیکارډیا هم په صورت عموم کې که نارمل وي مثلا داسې ECG موږ تاسو وګورو چې په هر ساحه کې موږ تاسو پی وی کیو ار اس کمپلیکس او ټي وی پی وی کیو ار اس کمپلیکس او ټي وی وینو دته موږ چې وای ساينس ټیکیکارډیا خو کچیرته داسې وي چې پی وی وی په کې خو غیر نارمل وي دا معنی چې یا کیو ار اس کمپلیکس د شپریمانه نږدې یا سرچپه وي دته به موږ چې وای آرټریل ټیکیکارډیا که پی وی بيخي وجود نه لري کیو ار اس کمپلیکس نارمل او ټي وی نارمل خو نږدې ډیر زیات واقع شي دته به چې وای جنکشنل ټیکیکارډیا او کدا سی چې برود کیو ار اس کمپلیکس غیر نارمل ټي وی او ډیر زیات واقع شي دته به چې وای ventricular ټیکیکارډیا بیا درته وایم ډاکټر صاحبانو ټیکیکارډیا هم پر دوه ډول ده اول کې supraventricular ventricular صحیح سو supraventricular ټیکیکارډیا sinus ټیکیکارډیا arterial ټیکیکارډیا junctional ټیکیکارډیا او ventricular ټیکیکارډیا خو د ventricular ټیکیکارډیا توپیرونه ما تاسو ته ویل صحیح صرف یو څو دغه ته وګورئ سلایډونه ته supraventricular ټیکیکارډیا د ډاکټر صاحبانو اول arterial ټیکیکارډیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې له ایسینوډ څخه د باندې په یو بل ساحه کې محراق جوړ شوی وي او داسې محراق جوړ شوی چې دوامدار ضربان زیاتې دي زړه په ECG کې څنګه معلومه دغه پیښه ډاکټر صاحبانو داسې وي چې ګورئ د دوو کیو ار اس کمپلیکس په منځ کې دلته ګورئ نارمل ساينس ریدمز دي نه ډاکټر صاحبانو یو دم په دغه ساحه کې شروع شوی د ټیکیکارډیا خو دغه ټیکیکارډیا زه پوهیږم چې دغه ټیکیکارډیا سره کوم ټیکیکارډیا ده ډاکټر صاحبانو سره کوم آرټریل ده ولې آرټریل ده ډاکټر صاحبانو چې پی وی پکې شته پاره وکي او کیو ار اس کمپلیکس هم نارمل ده یعنی دا معنی کوچنی ده برود نه ده او ټي وی هم پکې شته صحیح سو بل خبره دا ده ډاکټر صاحبانو چې دا څو ده اوس تقریبا 2 لار سکوير دي 300 چې تقسیم پر 2 کې څو راځي یو نیم سل هارت بیټ پر منټ دی تقریبا یا تر یو سل شپېتو پورې باندې خبره سره رسیږي تاسو نظر سره صحیح اما دا چې د آرټریل ټیکیکارډیا ده دا چې ولې آرټریل ټیکیکارډیا ده ما تاسو ته وویل صحیح بل ډاکټر صاحبانو هغه چې وی هغه جنکشنل وی چې خپل ایوینوډ خو دلته یو خبره په یاد لرئ ډیره مهمه خبره
دغه بندل اف هیز او ایوي نوډ دا عجیبه جوړښت لري دا داسې جوړښت لري دا که امپلس کم و خو کم دي خو دغه پیغامونه چې دلته راځي دا تقریبا 200 بیټ پر منټ را تېرېدای سي له دې څخه که تر دې اضافه سو اجازه نه ورکوي مطلق بندیږي نه سپاس پوه دا خبره ګوري ډېره مهمه خبره ده په ECG کې دې ته متوجه اوسېږئ بندل اف هیز او نوډ داسې جوړ دي چې دلته دغه پیغامونه چې له یوې خوا څخه راځي د اټریم لخوا دا باید تر 200 بیټ پر منټ کم وي که تر 200 بیټ پر منټ زیاتېږي دا اجازه نه ورکوي مطلق لاره پې بندوي شی رامنځته کوي هارټ بلاک دا هم یو کمپنسیشن ده ځکه دا ریموټ تاسې زړه عجیبه جوړښت لري دغه کنډکټیو سیستم بیا په خاص توګه سره ځکه یې پې بندوي نو دا خو معلومه خبره ده فیبریلیشن ته زمینه مساعد دی بخښه دې تجربه خو راکړه همداسې ده که یا په اخر فیبریلیشن ته خبره ځي نو ښه خبره دا ده تر دې خیر رسوله خو اوس مثلا وینټرکلونو ته دغه راځي نه صحیح ده له تا له خوا وایي اوبه را روانې دي نو دونه اوبه مه راباسه چې زما کور وای پر غر کې نه نو بیا بالاخره دا مطلق ورباندې بندېږي دا ښه خبره ده که بده خبره ده ښه خبره ده دا یوه ډېره مهمه خبره ده په یاد یې لرئ یعنی مطلب یې دا ده چې آرټریل پلټر یا آرټریل ټیکیکارډیا خپل یو لیمیټ لري یو دا وینټریکلونو تر یوه حده اجازه ورکړې ده صحیح داسې هم نه ده چې نو دی هڅه کوي هغه به کوي که چېرته داسې و چې په وینټریکلونو په آرټریمونو کې داسې تقلصات واقع کېدل لکه آرټریل فیبریلیشن یا هم آرټریل پلټر یا نور مشکلات هغه د خپل کار کوي وینټریکلونه په کیسه کې نه دي په دې خاطر دلته چې کېږي ډاکټر صاحبانو کمپنسیشن دا خبره کوم په یاد پاته وه یو مجلس کې مې وکړه یقیني خلکو ته به ډېر عالمان معلوم سي وینټریکلونه بیا چې کوي ډاکټر صاحبانو از ا کارډیالوجیسټ not as a methodologist like me صحیح ده که چېرته د یو کارډیالوجیست په ډول سره تاسو دا خبره وکړئ دا یقیني ډېره غټه خبره ده چې دغسې جوړ ده د زړه جوړښت الله جلاله داسې کړی ده نو مطلب مې دا ده چې آرټریل ټیکیکارډیا خپل لیمیټ لري د وینټریکل دپاره او که زیات په آرټریم کې مشکلات جوړېدای سي اما په وینټریکل کې تر ډېرې اندازې پورې نه شي جوړېدای په یو صورت کې چې بندل اف هیز او ایوي نوډ نارمل وي بلاک نه وي دا په یاد لرئ او که بلاک نه وي په دغه وخت کې خپله ورباندې بلاکېږي سویچ ورباندې راکشېږي چې نور ته خپل کار کوه موږ خپل صحیح ده مطلق هارټ بلاک جوړېږي او د هارټ بلاک کې ما تاسې ولید څه کار وي وینټریکلونه ځان ته تقلصات کوي اټریمونه لګیا دي چې بدل یې ایښی وي صحیح ښه په دا ټول سلاید کې دغه یوه ډېره مهمه خبره وه چې ما تاسو ته وکړه نو اوس به راسم ډاکټر صاحبانو چې آرټریل ټیکیکارډیا کې دغه ته راځم ډاکټر صاحبانو آرټریل فلټر د فلټر کلمه به تاسو ډېره اورېدلې په ECG کې صحیح فلټر آرټریل دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې د موږ تاسې د زړه دواړه حوزینات یا اټریمونه دومره بدل جوړ کړي دومره تقلصات کوي چې بیخي بې اندازې لکه تقریبا ویبریشن ته ورنږدې وي ویبریلیشن ته نږدې وي خو فیبریلیشن نه وي صحیح یعنی مطلب دا ده چې پی ویو په منځ کې موږ تاسې یو دغسې پی وی یعنې نس پیدا کولی چې مثلا پی ویو ده بیا مثلا دغه د پی ویو ده بیا مثلا دا کیسه نه 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 لکه د ارې څوکه صحیح د اټریم په دا سټریپ باندې سره که معلومېږي د دې تقلصات لکه د ارې څوکه کله چې د اټریم تقلصات تر 250 بیټه پر منټ زیات سي دې ته څه وایي آرټریل فلټر خلاص فلټر مو پیژندل کله چې د اټریم تقلصات 200 تر 250 پر منټ زیات سي فلټر نو څه فکر کوئ دغه پیغامونه وینټریکلونو ته راتېرېدای سي مطلق لاره ورباندې بندېږي خلاص مشکل ډېر زیات په ECG کې پرچش کې وي په آرټریم کې وي په دې کې دې ته آرټریل پلټر وایي لکه په دغه ECG کې تاسو ته معلومېږي ګورئ نارمل QRS کمپلیکس وینټریکلونه لګیا دي خپل کار کوي اما آرټریمونو ډېر بدل یا شی درته معلومېږي دې ته آرټریل پلټر وایي ګورئ لکه سا ټوټ اپیرنس لري نه دا تقریبا تر 250 پر منټ زیات دي اما QRS کمپلیکس نارمل ده ګورئ یوازې 1 2 3 تقریبا 3.5
څو 15 او 20 شاوخوا پر منټ بیټ. بعضې وخت ډاکټر صاحبانو ارټریل پلټر هم وي او د ارټریل پلټر 2 to 1 بلاک هم وجود لري. دغه ته باید موږ متوجه سو. موږ تاسې په پلټر تېروو او هغه زړه بلاک هم وي په ای سی جي کې په عین نفر کې. صحیح، په عین نفر کې چې وي ډاکټر صاحبانو 2 to 1 بلاک. او یو خبره په یاد لرئ، په پلټر کې بعضې وخت ډېره سخته وي چې موږ تاسې ټي وي له پي وي سره هم وپېژنو. صحیح، ما ته لکه جاري څوکه داسې وي. نو ډېر کیرفولي باید ورته وګورئ چې تر څو تاسې شپ کې پیدا کړئ ډاکټر صاحبانو 2 PV پر QRS کمپلیکس پیدا کوي چې تر څو 2 to 1 بلاک له چې سره وپېژنئ ډاکټر صاحبان تاسې له فلټر سره یې وپېژنئ. نو یوه خبره بیرته له سره کوم ډاکټر صاحبانو، ما تاسې ته مخکې ویلي چې پی وي تر ټولو ښه په کوم ځای کې معلومیږي؟ دوم په وی1 کې، او همدارنګه ډاکټر صاحبانو په ځینې نور لیډونو کې معلومیږي، لکه مالته لیکلي دي بي آر. صحیح، نو خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تاسې په سټریپ، دا خو په سټریپ کې ډېر ښه معلومیږي، سټریپ لیډ کې چې ورته متوجه سئ. لکه دلته ګورئ ډاکټر صاحبانو په ځینې لیډونو کې ډېر واضح، خصوصا په دوم کې پی وي په هغو کې ډېر ښه معلومیږي، لکه د ارې څوکه داسې. خو دلته یو بل شی هم شته ډاکټر صاحبانو، دلته وینټریکولر ټیکیکارډیا هم شته. دلته معلومیږي تقریبا 1.2 سل بیټ پر منټ دی. دغسې ده که یا؟ اما دلته تر 2.5 پر منټ ارټریمونه 2.5 وارې زیات پر منټ باندې تقلصات کوي، او وینټریکلونه څونه تقریبا تر 1.5 سل بیټه پر منټ. 1.5 سل بیټ پر منټ کومه ټیکیکارډیا ده، خو تشویش خبر نه ده. بعضې وخت سړی وبېرېږي هم داسې کار کېږي. موږ عموما چې انډوسکوپي کوو هېڅ داسې ناروغ نشته چې 180 پر منټ بیټ ونه لري. او داسې جنکشنل یا نوډل ټیکیکارډیا دا به تاسې راته ووایاست څنګه به وي؟ جنکشنل ټیکیکارډیا څه شی به نه وي؟ آفرین. او کیو آر ایس کمپلیکس به څنګه وي؟ نارمل به وي. او ټي به څه رقم وي؟ نارمل به وي ډېر. او بل باید څه شی وي؟ د دوو کیو آر ایس کمپلیکس ترمنځ فاصله باید لږ وي که ډېره؟ لږ باید وي مسلمانه د خدای ځکه ټیکیکارډیا ده. د دوو کیو آر ایس کمپلیکس ترمنځ فاصله باید لږ وي، مثلا 2 سمال سکویر 3 سمال سکویر نه 3 لا تقریبا نارمل ته نږدې کېږي، 2 ډېر باندې سره نږدې وي، یا 1 سمال سکویر کېدای شي. او بل به څه وي ډاکټر صاحبانو؟ پی وي به پکې نه وي. دې ته بیا موږ څه وایو؟ جنکشنل یا نوډل ټیکیکارډیا ورته وایو. لکه په دغه ای سی جي کې تاسو ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو دا جنکشنل ټیکیکارډیا ده. کیو آر ایس کمپلیکس برود نه ده، ټي وي غیر نارمل نه ده. ته معلومیږي دغه ټي وي د ګوري مسلمانانو د خدای دا دغه نه ده، ښه پی وي نه ده. صحیح، نو دغه څه ده ډاکټر صاحبانو؟ جنکشنل ټیکیکارډیا. ګوري کیو آر ایس کمپلیکسونه ډېر زیات لیدل کېږي، نه تقریبا 2.5 سل بیټ پر منټ دي. درته معلومیږي تر هغو زیات 180 کېږي تقریبا. په دغه لیډ کې هم ډاکټر صاحبانو دغه یو 12 لیډه ای سی جي ده، دلته هم ټیکیکارډیا ده. ګورئ، او ټیکیکارډیا چې ده جنکشنل ده ځکه کیو آر ایس کمپلیکس برود نه ده، ټي وي نارمل ده. نو په دې خاطر یوه خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو، همدغه یې ځای ده کیریټډ ساینس مساج یا هم CSM. دغه خبره تاسې کله اورېدلې وه؟ Do you know carotid sinus? Do you know carotid sinus? No. What is carotid sinus? Do you know carotid artery? Common carotid artery په دوه کې تقسیمیږي ډاکټر صاحبانو، یو ایکسټرنل یو انټرنل. او دلته داسې یوه صاحب کې جوړېږي، ګوري د ساینس غوندې، دې ته څه وایي؟
دغه ته کیراټډ ساینس وایي کیراټډ ساینس صحیح دا کیراټډ ساینس زموږ تاسې د سر په دواړو خواو کې دلته دي ټیک سو his hair right to left بعضې وخت ډاکټر صاحبانو د ټیکیکارډیاګانو په وخت کې صحیح سوپرا وینټریکولر ټیکیکارډیا په خاص توګه سره څه رقم دا په یاد لرئ سوپرا وینټریکولر موږ تاسې اړ کېږو چې هغه ته کیراټډ ساینس مساج ورکړو هغه نارمل ریدمز ته راځي ګوري دا په یاد لرئ بې ترمنو مریض ته شاله خوا ورځي د خپله طریقه لري مریض مثلا دغسې پروت ده صحیح یا مخامخ مثلا دواړه دغه انډکس فینګر باندې په دغه ساحه کې شی کوي لږ پرېشر ورکوي او باره داسې مساج یې دا کیراټډ ساینس سره کوم کوي ډاکټر صاحبانو مساج یې دې ته کیراټډ ساینس مساج وایي دغه اریتمیاګانې اکثره وخت کنټرولوي خصوصا سوپرا وینټریکولر حتی دومره چې نارمل ریدمز ته راورسېږي خو دا کیراټډ ساینس مساج باید هر چاته ورنسي خاص توګه سره هغه کسان ګورئ چې نږدې وختونو کې شی تېر کړی وي سټروک یې تېر کړی وي صحیح یغو ته باید ورنسي او یا امکان تاسې ډېر باندې فکر شک کوئ چې ډي وي ټي وي یا مثلا ترومبوس هارټ او نور ځایونو کې ونه لري ځکه بعضې وخت دلته ترومبوس بند وي چې ته مساج ورکړې هغه ښه پسې ورېلسې برین ته ولاړ سي سټروک ته هم پسې ولاړ سي صحیح خو هغه نو ډېر کم داسې بدبخته انسانان راځي خو دا کیراټډ ساینس مساج ډېره ګټه کوي البته وینټریکولر ټیکیکارډیا باندې کوم رول نه لري دا یوازې پر څه شي رول لري سوپرا وینټریکولر ټیکیکارډیا ډېره ښه کنټرولوي او دغه تاسې یاره ګوګل لرئ له ځانه سره هغه طریقه یې ورکړئ صحیح ده یوټیوب ته یې ورکړئ تاسې بیا سمه زده کړئ چې کیراټډ ساینس مساج څه رقم وي صحیح ګورئ آرټریل پلټر ده په کیراټډ ساینس مساج سره بالکل نارمل حالت ته راغلی ده وینټریکولر ټیکیکارډیا بیا چېشته وایي ډاکټر صاحبانو چې وینټریکلونه په خپل سر سره د ځان دپاره پیغامونه جوړوي او په خپل سر سره تقلصات کوي او زیات تقلصات کوي صحیح تر 100 بیټه زیات وي دې ته چې وایي وینټریکولر ټیکیکارډیا موږ په ECG کې سره کوم پېژندلی شو ډاکټر صاحبانو ګورئ بروډ QRS کمپلیکس وي او ټي وي هم غیر نارمل وي ټي صحیح بروډ او په دې کې هیڅ پی وي نسته پکې ډاکټر صاحبانو پی وي پکې نسته یو QRS کمپلیکس بروډ ده بل شي د ټي وي اکثر وخت غیر نارمل انورټډ وي نو دا څه شی ده او بل د دوه QRS کمپلیکس ترمنځ فاصله یې لنډه وي دې ته ټیکیکارډیا وایي وینټریکولر ټیکیکارډیا ورته وایي او دا چې ولې ما تاسو ته ویل صحیح ده دغه ECG کې سره کوم دغه د ډاکټر صاحبانو دغه سره کوم ټیکیکارډیا ده وینټریکولر ټیکیکارډیا ده ګوري صحیح درته معلومیږي ډاکټر صاحبانو ګوري پی وي پکې نسته ټي وي انورټډ ده نه نو مستقیما دغه ټیکیکارډیا او د دوه QRS کمپلیکس په منځ کې یوازې یو لارج پیل تقریبا 300 ته تقریبا نږدې ده 280 نه څه شي ده 200 بیټ پر منټ 200 بیټ پر منټ ده او QRS کمپلیکس چې ده ډاکټر صاحبانو نارمل ډیوریشن یې څو ده 100 د دې ډیوریشن څونه ده ډېر بروډ ده 280 ملي سیکنډ تقریبا د دې ډیوریشن دلته بیا ډاکټر صاحبانو څه ده دا ټیکیکارډیا ده که نه ده نه ده آفرین دلته فقط څه ده ډاکټر صاحبانو بنډل برانچ بلاک د ریډ بنډل برانچ بلاک ګورئ خو دلته هم QRS کمپلیکس ما مطلب دلته له دې کتاب سلیډ څخه دا یاد کتاب مطلب دا ده چې تاسو ته دا در وپېژنئ چې بروډ QRS کمپلیکس نه یوازې دا چې په وینټریکولر ایکسټراسیسټول او یا وینټریکولر ټیکیکارډیا بلکې په هارت بلاک لیفت او رائټ منډل برانچ بلاک کې هم عین بروډ دغه وي څه نومیږي QRS کمپلیکس او بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو صحیح ده دلته هم ټي وي انورټډ ده اما دا ټیکیکارډیا نه ده صحیح ده او بله خبره دا ده د خبر دلته پی وي وای دا پکې ده ګورئ
پی وی هم پکښې ده دا چې د ډاکټر صاحبانو بلاک ده خو پی وی پکښې شته نو دغه ډاکټر صاحب نقیب وای بس نه ده بس ده او دا ماخري سلاید د ډاکټر صاحبانو تاسو څنګه کولای شئ چې ventricular tachycardia او supra ventricular cardia او له بندل برانچ بلاک سره وپیژنئ دغه یوه ستاسې کورنۍ دنده صحیح او که څوک د ویډیو د لارې ګوري همدغه سلاید د خپله مطالعه کې مطلب دې ورڅخه واخلي زه هم ستړی سوم چې دوی څنګه یو له بل سره پېژندلی سو او د خیره راتلونکی عنوان به وي زموږ تاسې فبریلیشن سټاپ د ویډیو